سلامونه نیکې هیلې د یون ټي وي درنو کتونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ روغ او د صحت په جامې به مو په تن وي. دا چې نن د 2021 کال د اګست 6مه نیټه ده او په افغانستان کې د افغانستان د تیر شوي ولسمشر شهید ډاکټر نجیب د زوکړې یا پیدایښت له ورځې سره سمون لري، نو د یون ټي وي نننۍ خپرونه هم په همدې تړاو باندې جوړه سوې ده. مخکې له دې نه چې ډاکټر نجیب په ژوند باندې په تفصیل سره وغږیږو، د هغه نه مخکې راځو له یو څو دوستانو څخه د ډاکټر نجیب د ژوند کارنامه او شخصیت په اړه پوښتو چې څومره تر کومه حده دوی هغه پیژني او تر کومه حده د هغوی له ژوند سره اشنا دي. خپل نوم راته ووایاست. نوم مې انور الحق ده، د غزني ولایت څخه په اوسېدونکی یم او په غزني ولایت کې ژوند کوم. ښه، ډېره ښه ده. له تا نه موږ یو څو تپوسونه کوو. که دا راته ووایاست چې ډاکټر نجیب څوک و؟ ډاکټر نجیب خو د پلار نوم یې چې و اختر محمد و او په پکتیا ولایت کې زیږېدلی دی. او د افغانستان لپاره څومره خدمت کړی ده، یعنې څه یې کړي دي د افغانستان لپاره؟ ډاکټر نجیب له خپلې ځوانۍ عمر څخه په خپلو فرهنګي او سیاسي علومو شروع وکړله او وروسته چې کله دی پاچاهۍ ته ورسېدلو 6 کاله پاچاهۍ وکړله او د افغانستان سره د افغانستان د وطن سره مینه ډېره زیاته مینه ورسره لرله. ډېره زیاته مننه. د اګست 6مه د افغانستان په تاریخ کې څومره مهمه ورځ ده؟ مهمه په دې ده چې ډاکټر صاحب نجیب په دې ورځ باندې زیږېدلی دی. ډاکټر صاحب نجیب په اړه که راته ووایاست، په کوم ځای کې زیږېدلی ده؟ ډاکټر صاحب نجیب خو په پکتیا ولایت کې زیږېدلی دی. افغانستان لپاره یې څومره خدمت کړی ده او د افغانستان لپاره څه کول غوښتو؟ د افغانستان لپاره ده غوښتل چې په افغانستان کې یو ملي اتحاد راولي، سوله او ثبات راولي. بس خو دا و چې خلک ورسره یو لاس نه شول او همغږي نه و ورسره په دې باندې. او که دا راته ووایاست چې کورنۍ کې څومره غړي درلودل؟ 3 دانې لورګانې وې او یوه یې ښځه وه، همدومره و بس. که دا راته ووایاست چې ډاکټر نجیب چیرې زیږېدلی دی؟ پکتیکا ولایت. او د هغو نظام په اړه باندې که راته ووایي چې د هغو په وخت کې په افغانستان کې څه رقم حالت و؟ والا په هغه وخت کې زه نه وم، زه په هغه وخت رالم چې ډاکټر نجیب دار ته پورته کړی و. نور په هغه وخت کې ډاکټر نجیب والا په افغانستان کې یو څو خدمت شروع کړی و خو نه یې پرېښول.